د لوبې درېیمه ورځ هم پای ته ورسېدل. د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په درېیمه ورځ کې هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړل چې رحمتشاه زرمتي غبرګه سلیزه ووالل او داسې شاهدي بیا یوه سلیزه ووالله چې ډېره زبردسته لوبه وکړله. د افغانستان ټول ټال 425 منډې لري چې خپل دوه لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. په دغه سیالۍ کې د افغانستان دوه پیاوړو توپونکو واقعا د زمبابوې په خلاف ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړل چې رحمتشاه زرمتي 231 منډو باندې ولاړ دی او داسې حشمت الله شاهدي بیا په 141 منډو باندې لوبه ترسره کوي. د افغانستان ټول ټال منډې 425 دي. د زمبابوې لوبډله له اوس هم 161 منډې مخته ده. سبا سهار به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له همدې ځایه بیا خپل توپونې ته دوام ورکوي، انشاءالله چې دغه هدف په پوره کوي. د زمبابوې لوبډلې ته به یو نوی هدف ایږدي. دوستانو که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ پیج د سره فالو چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.